السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم ستاسو څرنګه د بل چا میسیجونه په خپل موبایل کې وګورئ. خو اول زما تاسو دا خواهش ده چې دا طریقه تاسو مثال غلط فایده نه جنو واخلئ. کوم څو وخت یو مثال په کار سو بیا دا طریقه استعمال کړئ. ما صرف او صرف دې لپاره دا ویډیو جوړوم چې تاسو انفارمیشن واخلئ، یعنی معلومات ترسره کړئ چې دغه سیم کیږي. خو یو ځل بیا درته وایم چې ډېره مهرباني به مې تاسو دا طریقه غلطه مه استعمالوئ او غلطه فایده مه جنې اخلئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو چې ستاسو وخت هم نشي ضایع. د دې لپاره یو اپلیکیشن موږ هغه اپلیکیشن یې را ډاونلوډ کړو. زه بیا هم ډاونلوډ کړم او تاسو به یې را ډاونلوډ کړئ. SMS auto forwarder صحیح ده. دا اپلیکیشن د عکس ته هم سم وګورئ او نوم ته هم سم وګورئ چې بیا څه مثلا سپیکره یعنې تاسو یې انسټالوئ. دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. زما تاسو وینئ انسټالیشن روان ده. اوس په 2 منټه کې دا انسټال شي. نو مثال د انسټالېدا تر ټیمه پورې زه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې دغه ډېر مثال دا اپلیکیشن ده چې تاسو غلطه فایده نه جنې اخیستلی شئ، خو تاسو ډېره هیله کېږي چې غلطه فایده به نه جنې اخلئ. زما د ښوولو مطلب صرف دا ده چې تاسو ته هر هغه شی معلوم سي چې تاسو ته نه وي معلوم. هر پښتانه ته هغه شی زور وښامه او دی یې زده کړئ چې عادت ته نه وي معلوم. نو اپلیکیشن چې ډاونلوډ سي اته به انسټال کړئ، بلکې په خپله به انسټال سي. چې انسټال سو اته به اوپن کړئ. مثال ویډیو مه مخ کوئ، لا مه شاته کوئ، په طریقه باندې سم ځان پوه کړئ. دلته به اول تاسو ته راسي سیټینګ. یره خو دا اسکه لیکلی دی SMS فارورډ سرویس، دا به تاسو اون کړئ. دا اون سو. اوس په دلته تاسو نمبر پکې وږئ، خپل نمبر، او دا ټول کار به تاسو د یخ په موبایل کې کوئ چې له چا له موبایله تاسو میسیجان در لیږئ. مثال چې زه اوس وغواړم چې له تا له موبایله میسیجان ځان ته را میسیج کړم، نو زه به ستا په موبایل کې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کوم او د هغه بعد به دلته خپل نمبر پکې وږم. مثال دا نمبر کې وږم، دا زما د بل سیم نمبر دی. صحیح سو. او زه به دغه ایډ کړم، د هغه بعد به سیو کړم. اوس ما دا سیو کړو. اوس زما موبایل ته کوم میسیجان راسي هغه به د یغو نمبرو ته ځي، کوم نمبر سي ما ورچولی دي. صحیح سو. دا طریقه به تاسو سیو کړئ. سیو سوه. ملګرو یو ځل بیا درته وایم چې دا ټول کار به تاسو د یخ سړي په موبایل کې کوئ، د کوم سړي چې تاسو میسیجان خپل موبایل ته در میسیج کوئ. دا ټول کار به د هغه سړي په موبایل کې کوئ. مثال تاسو اوس خپل ملګري موبایل در واخلئ او د هغه په موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دلته خپل نمبر واچوئ، د هغه بعد بس د ده میسیجان تا ته درځي. صحیح ده. نو اوس به ته وایې کله چې نو زه د بل چا په موبایل کې دا اپلیکیشن راولېږم، خو ده ته به معلوم سي چې دغه سړي اپلیکیشن د ما په موبایل کې راولېږو او د ما میسیجان ته ورځي. نو یو اپلیکیشن به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. دلته پلی سټور کې ته ولیکئ اپلیکیشن هایډر. دغه په نوم به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اول اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. چې انسټال یې کړئ د هغه بعد به دا اپلیکیشن د ده په موبایل کې هایډ کړئ. نو ده ته به نه معلومیږي چې ما په موبایل کې دا اپلیکیشن شته او د ما میسیجونه بل چاته ور روان دي. نو ملګرو دا طریقه ما تاسو یو ځل بیا وایم چې غلطه فایده مه جنې اخلئ. یو څو وخت که مې ضرورت وخت کې استعمالول بیا استعمال کړئ. ما صرف دا ویډیو جوړولو مطلب هغه مې دغه ده، امید مې دغه ده چې تاسو یو شی زده کړئ، هغه شی چې تاسو نوي زده لا نه وي درته معلوم. نو دا کېدای چې تا له موبایل سره چا کړی وي، خپل موبایل دې یعنې وګوره چې چا داسې اپلیکیشن کې ډاونلوډ کړی نه وي او دی نه وي ستا میسیجان هغه بل سړي ته ورځي. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.